سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو یو ځل بیا هم ستړي مه شئ. زه شهاب شاداب یم او یو ځل بیا راغلی یم د افغان کډوالو تورخم کې چې کم دوی ته دایر شوی یو ځل بیا هم دلته راغلی یم تر څو د دوی تازه جزئیات او د دوی تازه حالات له تاسو سره شریک کړم. نو درنو ملګرو دلته کم کیو تر اوسه هم په لسګونو زرو خلک ځینې وتي او ځینې نور راغلي دي. اوس هم کم کې ګڼه ګوڼه بېحده ډېره ده، ساحه هم ورته یو څه پراخه شوې ده. نو دلته به په کم کې هغه خدمات چې دوی ته وړاندې کېږي د حکومتي مسؤلینو سره به غږېږو. همدارنګه د دغه کمپ د کم اوسېدونکي چې دي نوي افغان کډوال له هغوی سره به غږېږو. هغوی به پخپله تاسو ته خپل حالات وایي. حکومتي مسؤلین چې کوم خدمات دوی ته وړاندې کوي هغوی سره به هم غږېږو. تاسو زموږ سره اوسئ. د ملا اباندې ته بیا مونږ تړلې د ملا اوس خدمات کوو اوس خدمات کوو. بیا هم دلته د یو افغان نوي ورور سره ولاړ یم چې راغلی دی له پاکستان هېواد څخه. ستړی مه شه ورور جانه. خیر اوسې مننه کور دی. ډېره زیاته مننه. نوم محترم دی؟ نوم مې رحیم الله دی. رحیم الله خان هلته چېرته اوسېدې پاکستان کې؟ هلته په پېښور مردان کې اوسېدو. په مردان کې اوسېدې. نو څنګه خپل وطن ته راغلی څه احساس کې؟ یاره خپل وطن له چې راغلو ډېر د خوشحالۍ احساس کوو او ډېر خوشحاله یو او داسې خوشحاله یو چې بیخي حد نه لري. خوشحالي ډېره زیاته مننه. نو څنګه دلته د چې راځئ دلته را ځواکونو روي او دلته چې تاسو ته کوم خدمات وړاندې کېږي د خوراک یا نورو برخو کې هغې نه راځي؟ بالکل راځي. موږ چې هلته کم تکلیفونه تیر کړي دلته راغلي یو نو د دې ځواکونو نه ښه خوشحاله یو ښه خدمت یې کړی دی او الله دې همداسې ښه لري آباد. نو پردي وطن کې خو به حتما ستونزې، خپل وطن کې خو به حتما دغه خپل خلک یو په دردمنېږي. بالکل او بس الله دې خوشحاله لري، الله دې ښه لري. زمونږ ډېر خدمت وکړي. موږ یې داسې نه کړو لکه موږ چې مثال د یو وطن نه بل وطن له د مهاجرت په هغه سختو یې بیخي پوه نه کړو. ډېره مننه. نو زه هم دا غواړم چې د یو مهاجر په څېره کې هغه خوشحالي ووینم چې دلته دوی ترلاسه کړي د حکومت نه د عوام نه خوشحالي زه د دې ورور په څېره کې ګورم او زه چې هر کس سره مخامخ کېږم د هغې په څېره کې هغه خوشحالي ګورم. نو دا د ویاړ خبره ده او ډېره زیاته مننه. په خیر راغلی خپل وطن ته. انشاءالله وطن به ګډ آباد. انشاءالله ټول سره ورونه یو او ټول د یو وطن خلک یو. اسلامي امارات د الله کامیاب کړي. ټول یو خبره ده، یو خلک یو. او موږ ما خو تا ته مخکې مو چې هلته مهاجرت کې م سختې تېرې کړې. موږ دې خلکو دې ته نه یو پرېښي چې مثال موږ د هغې ځای نه یا وځورېدو رالو دلته یا خفه شو. بیخي موږ دغه احساس د دې ټولو مهاجرو نشته کوم چې ته په دې کیمپ کې وینې. د ما نه ونیسه تر ټولو پورې ټول انشاءالله ښه راضي دي، ښه خوشحاله دي او بس الله دې زموږ د خپل ملک آباد او سوکاله لري. ثم امین ثم امین. ډېره مننه ډېره مننه. پر حریم پر بچی د جان خپل وطن جوړو له نړۍ سره سیال. خپل وطن جوړو له نړۍ سره سیال. نور سمسور به یې کړو نور سمسور به یې کړو د جنت په مثال د جنت په مثال. درنو ملګرو پیلن زه اوس د افغان کډوالو په کم کې یم. دلته د سیار کلینیک چې دی د هغې د مسؤل ډاکټر صاحب سره ناست یم. دلته په دې د افغان کډوالو ته دغه صحي خدمات وړاندې کېږي. ډاکټر صاحب محترم ستړی مه شئ. مننه، خوشحاله شئ. تاسو نه ډېره مننه چې زموږ پوښتنه وکړه او زموږ د اواز هم ستاسو د سکرین د لارې د غریب ولس ته ورسوو. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. نو موږ وکتل دغلته ګڼ شمېر د کم دغه کم ګډونوال چې دي راځي دلته دوایي اخلي، دوی ته مفته ورکول کېږي. نو دا تاسې چې کوم صحي خدمات وړاندې کوئ دا د څو ورځو راهیسې دلته تاسې یو یو په څه اساس باندې دغه وړاندې کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې د افغانستان د اسلامي امارت نړۍ مننه، د زړه له تله مننه چې یو بشري بحران یعنی ډېر زیات تعداد کې افغانان چې پاکستان نه خپل وطن ته بیرته راستنې شوي ډېر په منظم سیستم او ډېر په ښه سیستم ټولې شعبې او د صحت شعبه همداسې د خوراک شعبه د اوسېدو اوبو ټول سیستم ډېر په منظم سیستم او پروګرام جوړ کړی دی. اول د دوی نه ډېر زیات مننه. او دویم انشاءالله د صحت برخه کې مونږ خپل ټیم سره راغلی وو د ډاکټرانو د اتحادیې لخوا او خصوصا د عدنان میډیکل کمپلیکس
شفاخانې لخوا راغلي وو، موږ خپل ټیم سره راغلي وو چې موږ سره د داخلي ډاکټران، جراحي ډاکټران، پوستکي ډاکټران، اطفالو ډاکټران، غاښونو، زنانه نسایي ولادي ډاکټران، دا ان شاء الله موږ خپل ټیم سره راغلي وو او په ډیر ښه شکل ان شاء الله موږ خپل مراجعین چې کوم دي چې کوم د پاکستان راغلي دي په ډیر ښه شکل تشخیص او دوی په مفت او ویډیو ډول ورکول کیږي او ان شاء الله ډیر راضي دي د زمونږ د کار نه او د خصوصا د اسلامي امارت د دې کړنو څخه. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. نو یقیني ډول مانته چې دغه کم متخصصین ډاکټر صاحبان یاد کړي نو بیا که دلته کم کې کډوالو ته هر ډول خدای مکه ناروغي ورپېښه شي ان شاء الله چې دلته به حلي ان شاء الله. مونږ سره په ټول بخښونو کې ډاکټران شته او کچیرته داسې وسایل چې هغه زمونږ په لاس کې نه نو بیا ان شاء الله دلته د دفاع وزارت لخوا نه یو کلینیک، مجهز کلینیک جوړ شوی دی او هغوی سره بیا مطلب حتی تر عملیاتونو پورې هم ان شاء الله گنجایش دلته شته دی او ان شاء الله ټول مشکلات حل کیږي. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. نو یقینا چې دا د خوشحالۍ ځای دی چې دلته دغه زموږ کډوالو ورونو ته تاسې صحي خدمات وړاندې کوئ، ستاسې له وطن پرستۍ او له هېواد پالنې هم ډیره زیاته مننه. تاسو نه مننه. ان شاء الله بیا به هم کوو په ټول ولس زموږ غږ دا دی چې د دغې راستنېدونکو افغانانو لاسنیوی او هر رقم کومک ورسره وکړي ان شاء الله. نو دا خو زموږ خپل ورونه دي او راغلي دي، نوي وطن ته راغلي دي، ان شاء الله د دوی به په ګډه لاسنیوی کوو او دغه خپل وطن به په ګډه آبادوو. الوطن جوړو له نړۍ سره سیال خپل درنو ملګرو، دغه زه چې چېرته ولاړ یم ترڅنګ مې محترم ډاکټر صاحب هم ولاړ دی. دغه یو سیار کلینیک دی چې د ننګرهار د سید عامر ریاست لخوا نه دلته د کډوالو ورونو لپاره هغوی د صحي خدمات د وړاندې کولو لپاره دلته نصب دی او دلته دوی ته صحي خدمات وړاندې کوي. ډاکټر صاحب تا ته خو په سر کې ښه راغلاست وایم او بیا که په دغه سیار کلینیک باندې یو څه رڼا واچوې کې کوم خدمات وړاندې کېږي. ډېره مننه. زه ډاکټر روح الله محمد خیل د جراحي متخصص یم او ډیره مننه کوو د اسلامي امارت نه چې د ننګرهار حوزوي د سید عامر لخوا نه چې کوم سیار کلینیک تیار شوی ده، آماده شوی ده او خصوصا د راستنېدونکو افغانانو لپاره. نو دکې عموما هغه بیړني عاجل کم واقعات چې پیدا کیږي هغه ټول وسایل موجود دي. نو کم ناروغان چې صحي ستونزه ورته وي نو هغه پرې باندې حلیږي او کنټرولېږي. داسې کوم کمبود کې چیرې وي او هغه وسایل د موږ لاسرسی کې نه وي دا ناروغان په بیړنۍ شکل سره حوزوي یا مرکزي ولایتي روغتونونو ته لېږل کېږي. نو ان شاء الله خدای دې دلته دغسې پیښې هم نه پیښوي، خو بیا هم که چېرته کېږي نو دا خوشبختانه د خوشحالۍ خبره ده چې دلته دوی خدمات وړاندې کوي. بیا چې هغه د ناروغ یو څه عاجل نو بیا ولایت سید عامر ته انتقالوي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، خدای دې د نور خدمت توفیق هم درکړي. ډېره مننه له تاسې نه. بس موږ د خپلو افغانانو ورونو په خدمت کې یو او دوی دې خوشحاله اوسېږي. ډېره زیاته مننه، ډېره مننه. نو دلته را سره یو دوه تنه نوي افغان ورونه چې له ګاونډي هېواده راغلي څنګ کې ولاړ دي. کاکا جانه ستړی مو شي. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه کاکا جانه. نو څنګه دلته کم کې اوسېږي که نه پیلن؟ دلته کم کې اوسېږو. نو پاکستان کې چېرته اوسېدې؟ پاکستان کې خپله لوړ کې باچا باندې اوسېږو. ښه، اوس نو دلته ما وکتل تا دوایي راواخیستل ته د حکومت له خوا نه چې کوم دلته د دوایي ټیم دی د دې نه، نو څنګه د اړتیا وړ دوایي دې ترلاسه کړه؟ ماشاءالله موږ ډېر شکریه د اسلامي امارت ډېر شکریه کوو. موږ ډېر خدمت وکړو. د افغانستان د خلکو ډېر ښه کومک. دوایي خو مفته درکوي که نه؟ دوایي مفته او نوره خرچه مفته او ډوډۍ مفته او کرایه مفته او هر څه مفته. ښه خوشحاله یو. ماشاءالله موږ ډېر خوشحاله یو. موږ مخکې راغلي وو. بس نو خپل وطن کې خدا مزي که نه؟ بېشکه چې دا زموږ ډېر ښایسته ډیزاین ونیو اسلامي امارت او ډېر ښایسته کوشش وکړو. ډېره مننه کاکا جانه. ته ستړی مه. السلام علیکم ورورو جوړې. ډېره مننه کاکا جانه. او ته هم همدې سره یې یو ځای سره موږ د اسلامي اماراتو نه ډېره شکریه ادا کوو او ډېر تر خوشحاله یو. او یو دولت به هم داسې قرباني نه وای کړې لکه اسلامي امارات چې وکړه. او بس الله د دو سرلوړي او سر کامیاب لري. او ډاکټرانو هم ډېره مننه چې په وخت د ضرورت کې راورسېد او موږ ته هر څه ورسو. ډېره مننه. نو په لنډ وخت کې داسې یو بحران کنټرولول هغه تر واک لاندې راوستل دا سخت هم ده، خو د دوی د کور ودانې چې په هره برخه کې دلته په صحي برخه کې د خوراک په برخه کې بېلابېلو برخو کې او خپل دغه افغان ورونو ته خدمات وړاندې کوي او ښه په سم ډول یې وړاندې کوي. یاره ماشاءالله دومره هېچا دومره چټکۍ سره نشو وړاندې کولی.
اوبه ډوډۍ چای نغدې هر څه داسې په وخت باندې ورسوله چې دومره تیزی باندې چا هم نشو رسولی. وطن ته خو به په راتګ ښه خوشحاله و. خوشحاله ماشاءالله اسلامي دغه دی الله دا ټول عمر لري الله دا سرلوړی لري. بس نو زمونږ هم همدا هیله ده چې همدغه شان مو حکومت په خپلو پښو ودرېږي، د خپلو داخلي او هغه کډوال چې له بهر نه راځي د نورو هیوادونو نه راځي دغه په دوه ورځې به کېږي چې د دوی راغلي دلته دغه کم که تاسې وګورئ ملګرو ویډیو کې کتلی شئ تقریبا چې په لسګونه زره خلک په دې کې دي او دغه بحران دغسې منیجمنټ یې کول د هغې دغه شان اداره کول چې د هغې وګړی خوشحاله وي نو یقینا چې د ستاینې وړ کار دی. نو درنو ملګرو تاسې زموږ سره اوسئ، نور هم ځو دغه حکومت چې کوم نور خدمات وړاندې کوي د ماجرو په کم کې له عوامو سره غږیږو او تاسې سره د هغوی حال شریکوو. ډېره مننه. وطن جوړو له نړۍ سره سیال نور سمسور به درنو ملګرو زه دغه خلکو سره ولاړ یم چې اوس راغلي دي او دغه زموږ راتلونکی نسل دی نو دوی به انشاءالله په راتلونکي کې زموږ د هېواد ته د خدمت جوګه کېږي. دوی د خوشحالولو لپاره چې اوس دلته د دوی نه لوبې هر څه پاتې دي سیال خپل وطن جوړو له نړۍ سره سیال ستا ژوند نور په ښکلا پټ شولو اریانا ستا ژوند نور په ښکلا پټ شولو اریانا نیکمرغۍ درته مخ حسن کی شمس هلا بل وطن جوړو له نړۍ سره سیال خپل وطن جوړو له نړۍ سره سیال نور سمسور به کړو د جنت په مثال خپل وطن جوړو